سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. یوه پوښتنه ډېر مطرح کېږي چې ولې باید موږ یوټیوبر سو او ولې باید یوټیوب موږ شروع کړو. نن په دغه ویډیو کې زه تاسو ته وایم چې ولې باید موږ یوټیوب شروع کړو او یوټیوب موږ ته څه ګټه رسوي. اولا په دغه لیکچر کې نن د څو افغاني چینلونو عایدات ښکاره کوم چې دغه افغاني چینلونه څومره عاید پیدا کوي خپل د چینلونو څخه او تر هغه وروسته بیا نور ګټې هم تاسو ته بیانوم او په تر هر څه وړاندې چې دی پیسه ډېر مهمه ده او موږ باید وګورو چې آیا ارزښت دغه لري چې موږ یوټیوب ته ولاړ شو کې نه لري. زه په دغه درس کې نن تاسو ته ټوله هغه خبرې کوم چې ولې باید موږ یوټیوبران سو او موږ ولې باید یو چینل ځان ته ولرو او یوټیوب ته لاړ شو. د یوټیوب کې دغه تصویر چې تاسو وینئ دا د یو افغان ورور د چینل سکرین شاټ دی چې د یو ویډیو چې د 1,15,642 نفرو کتلې ده. که تاسو ولاړ شئ د ډېرو افغانانو چینلونه وګورئ دا اجتماعي ویډیوګانې جوړوي، زه نوم تاسو نه اخلم، تاسو یې وګورئ هر یوټیوب ته چې ولاړ شئ هر ویډیو وګورئ 1,00,000 نفرو خامخا کتلې ده، 1,500,000 کسانو کتلې، 2,00,000 کسانو کتلې ده. نو دا د یو افغان ورور د یوټیوب چینل دی، نوم یې راته وویل چې مې اخله ځکه چې بیا خلک راڅخه پور غواړي. نو د همدې امله تاسو ته وایم چې 1,15,000 کسانو دا کتلې ده دا ویډیو په 1,15,000 کسانو باندې یوټیوب ورته $930 ورکړي دي. یعنی د دې هر ویډیو چې دا تاسو وګورئ د افغاني چینلونو وګورئ هر یو چې وګورئ 1,00,000 کسانو خامخا یو ویډیو کتلې ده. او که تاسو بیخي بل څه ونه کوئ په بسته میاشتې کې 10 ویډیوګانې وګورئ که دا 10 ویډیوګانې هم 100,000 نفر وګوري تاسو ته نږدې $900 پیدا کېږي. که تاسو په افغانستان کې د میاشتې $200 هم پیدا کړئ ستاسو ژوند روزګار جوړېږي. او که تاسو مثلا په اروپا کې په هر هیواد کې ولاړ شئ یو چینل ځان ته جوړ کړئ هماغه چینل سره کومک کوي چې ستاسو ژوند برابر شي. نو دا یو نمونه ده. بله نمونه چې دا د یو بل امریکایي یوټیوب چینل دی چې 23 میلیونه فقط د جولای، اګست، سپتمبر یعنی په 3 میاشتو کې د 23 میلیونه لیدونکي د دغه چینل درلودل او عاید یې چې دی $5,207 یعنی $5,000 دې سړي په 3 میاشتو کې ګټلي دي. یعنی په یوټیوب کې چې څومره تاسو فکر کوئ تر هغه لا بالا پیسې دي او دا درواغ نه دي، دا ټول ریال سکرین شاټونه دي او چې زه تاسو ته وړاندې کوم. بل ویډیو دا ده، بل سکرین شاټ دا دی چې دا هم زموږ تاسو د افغاني چینلونو پورې مربوط کېږي. 1 میلیون لیدونکي لري، پر 1 میلیون باندې یوټیوب ورته $12,000 ورکړي دي او یوټیوب په 1.1 میلیون باندې $12,000 یعنی په 1 میلیون باندې د $4,000 څخه شروع تر پخوا 4,000 وه، اوس د $8,000 څخه شروع تر $12,000 ځکه چې د انفلیشنونه چې راغله دا انفلاسیونونه اقتصادي پړسوبونه په هغه اساس باندې خو د یوټیوب د اصل لیدونکي ته پیسې هم ډېر ورکوي، جوړونکو ته پیسې ډېر ورکوي. نو تاسو هم کولی شئ دا $12,000 په 1 میلیون لیدونکو باندې ده. دا یو بل چینل دی چې دا هم افغاني چینل دی او د دې چینل چې دی حدودا بسته 28 ورځو کې 19,000 لیدونکي یې درلودل او دلته که تاسو وینئ ډېر کم عاید هم کړی دی، مګر په بسته میاشتې کې 28 ورځې دوی حسابي 4 هفتې 96,000 کسانو کتلی دی. یوټیوب ورته $1,612 ورکړي دي. یعنی تاسو خپله تصمیم ونیسئ چې یوټیوب ته ځئ او که نه ځئ. یوټیوب ډېر پیسې لري، یعنی که تاسو فکر کوئ تر هغه ستاسو تر فکر هم اضافه پیسې په یوټیوب کې شته. نو د یوټیوب کورس شروع شوی دی، کلیوال پښتو چینل ته ولاړ شئ، دغه کورس تعقیب کړئ. دغه ماستر کورس ټول عناوین، ټول کریکولم، ټول درسي پلان چې دی تحقیقاتي مرکز جوړ کړی دی او انشاءالله چې ډېر جامع کورس به اوسي او د دې کورس په آخر کې به هر افغان یو یوټیوبر اوسي او د یوټیوب څخه به پیسې پیدا کړي. ځکه چې دا اوس یوټیوب چې دی حدودا 2 میلیارده لیدونکي لري، مګر جوړونکي تر اوسه پورې 1 میلیون 2 میلیونه هم نه دي. هغسې 50 میلیونه کسان دي چې ویډیوګانې اپلوډوي، مګر هغه چې قرارداد لري د یوټیوب سره 2 میلیونه 3 میلیونه بالا نه دي او هغه هم نیمایي ټول په انګلیسي ژبه کې دي. په پښتو، دري او فارسي او په دې ژبو کې چې دي دې کې بیخي ډېر لږ دي، فرصتونه ډېر دي. زموږ افغاني ځوانانو ته موږ کولی شو چې موږ هم
چینلونه جوړ کړو او په هغه به چې چینلونه په کوم برخې جوړ کړو په بل ویډیو کې تاسو ته د نیش په موضوع کې وایم چې په کوم موضوعاتو کې په افغاني ټولنې کې رقابت شته او کوم موضوع کې رقابت نشته او موږ په هغه موضوعاتو باندې چینلونه جوړ کړو. دا و د ریونیو او د عاید موضوع چې تاسو ته مې وړاندې کړه. اوس ځو په د یوټیوب نور موضوعات باندې هم خبرې کوو چې نور برخې کې ولې باید موږ یوټیوب جوړ کړو او یوټیوب څه ګټه لري. دا د 2024 تازه معلومات دي د یوټیوب په هکله باندې چې تاسو باید تر هر څه وړاندې یوټیوب وپېژنئ چې یوټیوب دی څه چې بیا هغه نه وروسته باید لاړ شئ یوټیوب شروع کړئ. په لومړی کې یوټیوب هغه ویب سایټ دی چې په هر میاشت کې حدوداً 2.5 میلیارده کسان د دې چینل څخه لیدنه کوي. 2.5 میلیارده یعنې د نړۍ څلورم حصه چې ده ټوله یوټیوب ګوري او دا اضافه کېږي ورځ تر بلې لیدونکي لا ډېرېږي. نو تاسو کولی شئ چې یوټیوب ته ولاړ شئ ځکه چې یوټیوب کې چې 2.5 میلیارده لیدونکي پکې کې فعاله اوسي هره میاشت نو خامخا په دې کې یو 100,000 پیدا کول اسانه کار دی. بله موضوع چې ده حدوداً 80 سلنه هغه کسان چې یوټیوب انټرنیټ استفاده کوي دوی د یوټیوب اکاونټونه لري او دوی په یوټیوب کې خامخا ویډیوګانې ګوري. بله موضوع چې په یوټیوب پسې ده هغه دا ده چې په هر ساعت کې 120,000 ویډیوګانې دې پلیټفارم ته اپلوډېږي. 120,000 ویډیوګانې چې اپلوډېږي نو خامخا چې موږ یو 15 دقیقې موږ هم خپله اپلوډ کړو دغه 120,000 دا ټول د پیسو لپاره کېږي. یعنې که په دې کې یو 100,000 اوسي دا 20,000 که بې ځایه اوسي دا 100,000 نور چې دی دا ټوله د پیسو په خاطر باندې اپلوډېږي. بله موضوع چې ده یوټیوب نن سبا په سوشل میډیا کې یعنې په اجتماعي پاڼو کې د نړۍ لومړنی ویب سایټ جوړ شوی دی چې ډېر لیدونکي لري او په نړۍ کې دویم ویب سایټ دی چې ډېر لیدونکي لري. لومړی ګوګل سرچ دی او د هغه نه وروسته د یوټیوب سرچ دی. یوټیوب خپله په اصل کې یو سرچ انجن دی او ګوګل چې دی تاسو ته لیکنې ټاکس لیکنې تصویرونه ویډیوګانې هر شی وړاندې کوي مګر یوټیوب چې دی یوازې تاسو ته ویډیوګانې خپل په سرچ کې راوړي. بله موضوع دا ده چې یوټیوب په نړۍ کې لومړنی هغه ویب سایټ دی چې ډېر تعلیمي ویډیوګانې پکې کې شته. زیاتره ویب سایټونه جوړ شوي دي د تعلیمي برخو دپاره چې اوس په افغانستان کې هم بعضې کسان دا ویب سایټونه ځان ته جوړ کړي دي چې په حقیقت کې چې ما د دې کیفیت کتلی دی فراډ راته ښکاري، جعلکاري راته ښکاري، د خوار و غریب څخه پیسې شکول دی. نو یوټیوب بهترینه پلیټفارم دی. هره برخه چې ته وغواړې په یوټیوب کې شته او ضرورت نشته چې تاسو ولاړ شئ نور د دې نه وروسته کورسونه په یو بل اپلیکیشن کې وګورئ. بله موضوع چې ده هر هغه لیدونکی هر هغه کس چې یوټیوب ته راځي هره ورځ کې په اوسط ډول باندې 18 دقیقې په یوټیوب کې تېروي. یعنې هغه کوم کسان چې په یو میاشت کې 2.5 میلیارده کسان چې د یوټیوب لا فعاله دي دوی په میاشت کې یو ځل هم که راځي دوی 18 دقیقې په یو ورځ کې خپل وخت په یوټیوب کې تېروي. د هغه نه وروسته یوټیوب په ډېرو ژبو باندې فعاله دی. د اوس لپاره په پښتو ژبه باندې هم فعاله دی. که تاسو لیدلي اوسئ هغه ترجمه ژباړه چې ده هغه په پښتو ژبه هم کوي. د یوټیوب پاڼه چې ده په پښتو ژبه باندې هم ته اړولی سئ. نو ډېر ژبې اوس د قبول وړ دی چې 100 ژبې دي او تر 100 ژبو اضافه هم دي او پښتو ژبه پکې کې له نیکه مرغه شته او په دې ژباړه کې ما خپله هم خپل ونډه درلوده. او په آخر کې یو بهترینه موضوع دا ده چې ډېر خلک یې په تمه دي هغه دا ده چې یوټیوب هر کال حدوده 10 میلیارده ډالره خپل د عایداتو څخه دغه ویډیو جوړونکو ته ورکوي. یعنې دا ډېرې پیسې دي. زیاتره کسان چې دي وایم په میلیاردونو په میلیونونو باندې عاید د یوټیوب څخه پیدا کوي. 200 میلیونه خو یو ماشوم پیدا کړي دي د یوټیوب څخه. بله مهمه موضوع چې په یوټیوب کې ده هغه دا ده چې تاسو په یوټیوب کې شهرت پیدا کړئ. یعنې چې کله هم یوټیوب مو یو سم ځای ته ورسېدی په یوټیوب کې مثلا 100,000 سبسکرایبر ولرئ 1 میلیون سبسکرایبر ولرئ دا لکه یو رهبر تاسو یاست. په اوس په افغانستان کې یو رهبر 100,000 تعقیبونکي نه لري پیروان نه لري مګر تاسو کولی شئ چې په یوټیوب کې دومره شهرت ترلاسه کړئ او ډېر خلک مو هم. بله موضوع چې ده په یوټیوب کې
نهایتا ډېرې پیسې دي. لکه څنګه چې مې تاسو ته وویلو په بیخي ډېرې پیسې دي. او بله موضوع دا یوازې نه چې تاسو د یوټیوب څخه د اعلاناتو څخه پیسې ګټئ، تاسو نور کمپنیانې بیا تاسو خپل اعلانونه تاسو ته درکوي او د هغه څخه هم تاسو بیا پیسې ګټئ. او په آخر کې یوټیوب کې چې کله هم تاسو ویډیوګانې د کامرې او مخ ته تاسو خبرې زده کړئ، نو تاسو ته وایم چې تاسو په هر ځای کې ویناوې کولی شئ، تاسو جرأت ډېرېږي. دا ستاسو لپاره یو لوی کار دی انشاءالله چې دا ستاسو ډېر کومک کوي چې په شخصیت جوړونه کې، خبرو کې، په هره برخه کې یوټیوب تاسو سره مرسته کوي. او په آخر کې دا وایم چې د یوټیوب لیدونکي چې دوه برخو ویشل کېږي، یو لیدونکي دي او بل جوړونکي دي. لیدونکي څخه پیسې نه اخلي او جوړونکي ته پیسې ورکوي، ځکه چې کمپنیانې خپل اعلانات یوټیوب ته ورکوي او یوټیوب دغه اعلانات دغه جوړونکي پر ویډیوګانې باندې پرېږدي او 80% عاید بیا دوی ته ورکوي، 40% ځان ته ګرځوي. خلاصه په یوټیوب کې بیخي ډېرې پیسې دي او موږ باید یوټیوب شروع کړو. نو تاسو هم کولی شئ چې یوټیوب کې چینل جوړ کړئ او په یوټیوب کې پیسې بیخي ډېرې دي او چې څومره تاسو فکر کوئ تر هغه هم لا ډېرې دي. نو د یوټیوب ماستر کورس شروع شوی دی. دا یې دویمه ویډیو ده. په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته وایم چې څه رقم تاسو ځان ته یو عنوان انتخاب کړئ، تر څو په هغه عنوان کې ښه ویډیوګانې جوړ کړئ او ویډیوګانې اپلوډ کړئ او خپل لیدونکي ولرئ او د یوټیوب څخه عایدات ترلاسه کړئ. دا 4000 ټایم واچ او 1000 سبسکرایبره چې هر یو ورسره لاس او ګریوان دی، د دې لپاره هم لاره جوړوم. د خیره یو ټلګرام چینل جوړوم چې په هغه کې ټول افغانان د راسي ګډون دی وکړي چې هر افغان خپل چینل هڅي په یو ورځ کې باید ټول هغه سبسکرایب کړي او د چینل 1000 سبسکرایبر خو په یو ورځ کې باید پوره کړو. او همداسې په همدې چینل کې هم وایو چې دغه یو ویډیو هم وګورئ تر څو یو 2000 ساعت د ټایم واچ هم پوره شي. نو په دغه کورس کې مې ډېر ښه پلان جوړ کړی، انشاءالله چې ډېر ځوانان به په دې کورس کې خپل د ماښام ډوډۍ پیدا کړي. دا و د نن ورځې موضوع چې ولې باید موږ یوټیوبر سو. تر بیا مو په لاس.